أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. سورة الأعراف 138 نمبر آیات ده. مخکینه واقعه د موسی علیه السلام او د فرعونیانو شروع تر دې ځایه پورې واقعه بیان شو چې موسی علیه السلام دعوت وکړلو او بیا د فرعون او د هغه د ساحرانو سره مقابله وکړله او د هغه نه وروسته ساحرانو ایمان راوړلو او الله رب العالمین فرعونیان هلاک کړل. نو د آیت کریمه نه وروسته الله رب العالمین د موسی علیه السلام او د هغه د قوم بني اسرائیلو حال ذکر کړي. کله چې دوی په بحر باندې پورې وتل اخوا د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو څه احوالو. خلاصه دا چې کله د بحر نه پورې وتل هلته یو قوم د لخم په نوم باندې هغوی به د بتانو عبادت او بندګي کوله. نو د بني اسرائیلو عقاید هم دا کمزوري وو. نو چې کله دا قوم ولیدل نو موسی علیه السلام نه طلب وکړلو چې موږ ته هم یو اله او معبود داسې وټاکه لکه څنګه چې د دوی دا بوتان دي چې موږ یې عبادت او بندګي کوو او ګورو یې. موسی علیه السلام ورته وایي تاسې خو ډېر جاهله قوم یاستئ. او د هغه نه وروسته بیا موسی علیه السلام د میقات دپاره ځي او د تورات د ورکړې دپاره هغه تور ته ځي. نو دا واقعه به ذکر کېږي. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر وجاوزنا او پورې ویستل مونږ ببني اسرائیل البحر په دریاب باندې مو پورې ویستل او دښمن او فرعونیان د الله رب العالمین هلاک کړل. فاتوا نراغلل دوی علی قوم په یو قوم یعکفون چې عبادت یې کولو علی اصنام لهم د بوتانو خپلو دوی دپاره چې کوم بوتانو د هغې عبادت او بندګي کوله. قالوا یا موسی اجعل لنا الها. اوس هغه قوم د موسی علیه السلام نه طلب کی. قالوا ویل دوی یا موسی علیه السلام اجعل وګرځوه لنا زموږ دپاره الها معبود کما لهم لکه څرنګه چې دوی دپاره الهة معبودان دي. د دوی چې څنګه معبودان دی ویني او عبادت یې کوي نو داسې موږ دپاره هم یو شی مقرر که چې موږ د هغه عبادت او بندګي کوو. قال انکم قوم تجهلون. قال ویل موسی علیه السلام انکم یقینا تاسې قوم تجهلون جاهله یې تاسې ډېر ناپوهه او جاهله قوم یاستئ. دلته سوال دا دی چې په دې مطالبه باندې دوی کافر شو که نه؟ نو دوی کافر شوي نه دي په دې مطالبه باندې. وجه دا ده چې دا نوي مسلمانان دي او جهل دلته چې دی عذر ګرځېدلی دی. او داسې مطالبه د نبی صلی الله علیه وسلم نم په حنین کې هغه نوي مسلمانانو کړې وه. د مشرکانو دپاره ذات عنوات په نوم باندې یوه ونه وه د برکت دپاره به په هغې کې وسلې راځوړندولې. نو بعضې نوي مسلمانانو هغې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه وایي موږ دپاره هم یو ذات عنوات وټاکه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې داسې مطالبه هم زما نه وکړه لکه څرنګه چې بني اسرائیلو د موسی علیه السلام نه کړې وه. والته نوي مسلمانانو په دې خبره باندې خبر نو. ان هؤلاء متبر ما فيه. آیات کې اوس علت دی د مخکې دپاره چې تاسې ناپوهه ځکه یاستئ د دې خلکو عاقبت تاسې ته نه دی معلوم دا خو هلاکېدونکي دي. ان هؤلاء یقینا دا کسان متبر هلاک به کړی شي ما هغه هم فيه چې دوی په هغې کې مشغوله دي. په کوم عبادت او بندګۍ د غیر الله کې چې دوی اخته دي نو دوی به هلاک کړی شي. وباطلون باطل دی ما هغه عملونه کانو یعملون چې دوی کوي دوی چې کوم اعمال کوي دا باطل دي او دوی به هلاک کړی شي. نو څرنګه تاسې داسې شي مطالبه کوئ. قال غیر الله ابغیکم الها. آیات کې مزجر دی دوی ته الله رب العالمین تاسې ته غوروالی درکړی دی او تاسې اوس د الله رب العالمین نه سوا نور شریکان غواړئ او نور معبودان ځان ته طلب کوئ. قال ویل موسی علیه السلام غیر الله سوا د الله نه ابغیکم ولټوم زه تاسې ته الها معبود بل معبود زه تاسې ته ولټوم
د الله نه سوا. وهو فضلکم او حال دا دی چې الله غوروالی درکړی تاسې ته علی العالمین په مخلوقاتو، ستاسې زمانې په مخلوقاتو باندې غوروالی درکړی دی. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. دا هم تذکیر بالنعم دی، په نعمتونو باندې الله رب العالمین تذکیر ورکوي. داسې څرنګه د الله رب العالمین نه سوا بل معبود طلب کوئ. حال دا دی چې الله رب العالمین تاسې ته نجات درکړلو د فرعونیانو نه، هغوی څنګه عذابونه تاسې ته رسولو. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ او کله چې بچ کړئ موږ تاسې من آل فرعون د فرعونیانو نه، یسومونکم رسول به تاسې ته سوء العذاب بد عذابونه، یقتلون ابناءکم وژل به زامن ستاسې، ویستحیون او ژوندی به پرېښودل نساءکم زنانه ستاسې. مختلف عذابونه یې تاسې ته درکولو او د دې نه موږ تاسې ته نجات درکړلو. وفي ذلکم او په دې کې بلاء امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه عظیم لوی امتحانو. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10. ایتی کریمه کې الله رب العالمین حال د بنی اسرائیلو ذکر کوي وروسته نجات نه. کله چې دوی لاړل او په صحرا د سینا کې دوی دیره شول، نو دوی دپاره پکار ده چې یو نظم موجود وي، احکام موجود وي. د دې د وجې نه الله رب العالمین موسی علیه السلام ته ویلې چې تور غر ته ولاړ شي او 4 ورځې به هلته زما بندګي او عبادت وکړي، هغه نه وروسته به هغه ته کتاب ورکړی شي. موسی علیه السلام په خپل قوم کې د ځان نه نایب چې دی هارون علیه السلام پرېښودلی او دی لاړلو. کله چې د الله رب العالمین سره خبرې وشولې، نو د موسی علیه السلام ډېر شوق پیدا شولو چې د الله دیدار وکړي. د الله رب العالمین نه د هغه د لیدلو او د هغه د دیدار غوښتنه وکړله. الله رب العالمین ورته ویلی چې دا برداشت تاسې نه شئ کولی، غر ته وګورئ، که هغه ټینګ شو په خپل ځای باندې ته به ما ووینې. الله رب العالمین غر ته تجلا وکړله، خپل نور یې ورته ښکاره کړلو، هغه ذرې ذرې وګرځېدلو او موسی علیه السلام بېهوشه راپرېوتلو. نو دې واقعې ته به اشاره کوي. وواعدنا وعده وکړله موږ موسی علیه السلام سره 30 لیلة د 30 شپو وعده مو ورسره وکړله. واتممناها او پوره کړلې مونږ هغه ب10 په 10 نورو سره. اول د 30 ورځو بیا 10 ورځې ورسره نور اضافه شولې. 30 ورځې مفسرین وایي چې دا د ذوالقعدې ټوله میاشت وه 30 ورځې، او 10 ورځې د ذوالحجې اولې ورځې وي. دا 40 ورځې هلته دیره شولو. اول 30 ورځې بیا 10 ورځې. بعضې مفسرینو وجه دا ذکر کړی چې دا 30 ورځې دا لازمې وي او دا 10 ورځې دا استحبابي وي که موسی علیه السلام په خپله طبع باندې تیری. او بعضې مفسرینو علت دا ذکر کړی دی چې الله رب العالمین موسی علیه السلام ته امر د روژې کړی او د روژهدار د خولې نه چې دی وایي د مشکو بوی ځي، نو هغه دا مسواک استعمال کړو. الله رب العالمین ورته امر وکړو چې 10 ورځې به نورې هم تیرې او 10 ورځې به روژه نیسي. لکه امام قرطبي رحم الله دا خبره ذکر کړې ده. خو دلته ګوره دا مسله یاد لرل پکار دی چې روژه کې مسواک وهل د زموږ او ستاسې دپاره جایز دي، شرعاً دې کې کوم مشکل نشته دی او نه به د باندې روژه ماتیږي. نو مقصد دا دی چې 40 ورځې موسی علیه السلام هلته پاتې شولو. فتم میقات ربه، فتمنو پوره شو میقات ربه وخت مقرر د رب داغه 40 لیلة 40 شپې چې الله رب العالمین کوم وخت تعیین کړو هغه پوره شولو. نو چې کله روانېدلو موسی علیه السلام خپل ورور خپل قوم کې نایب پرېږدي، ځکه چې کله دی ځي نو باید د قوم د اصلاح دپاره هم یو څوک موجود وي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله سفر کولو مسجد نبوي دپاره به امام مقرر کړلو، دې دپاره چې هلته لمونځونه جماعت او د خلکو اصلاح کړي. وقال موسی ویل موسی علیه السلام لاخیه خپل ورور ته هارون علیه السلام ته اخلفنی چې نائب شه زما فی قومی په قوم زما کې، واصلح او اصلاح کوه ولا تتبع تابعداري مکوه سبیل المفسدین د لارې د فساد کوونکو د لارې تابعداري مکوه. نو هارون علیه السلام نائب شلو او موسی علیه السلام لاړلو میقات ته. ولما جاء او هر کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا د وخت مقرر زمونږ دپاره، هغه مقرر نیټه او مقرر وخت چې مونږ ټاکلی و نو هغه دپاره راغی.
وکلمه او خبرې وکړې د هغه سره ربه رب د هغه. قال ویل هغه رب ای رب زما اریني وښیه ماته خپل ځان دې ماته وښیه. انظر چې وګورم الیک تا ته وګورم ماته خپل ځان وښیه. قال ویل الله تعالی لن ترانی هیڅ چیرې نشي لیدلی ما په دنیا کې ما نشي لیدلی. هر چې آخرت دی نو آخرت کې به مؤمنان خپل رب ویني، په دنیا کې دا طاقت انسان نه لري. ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. اوس الله رب العالمین یو مثال ورته ښکاره کړي او غر ورته په مثال کې ښیي چې ګوره دې غر ته وګوره، که دی چېرته زما دیدار ته ټینګ شلو او کلک پاتې شلو په خپل ځای باندې نو ته به ما وویني، او که چېرته دی پاتې نه شو نو انسان خو ډېر کمزوری دی نو بیا ته هم زما دیدار نشي کولی، ځکه غر چې دا خو ډېر مضبوط مخلوق دی د الله رب العالمین. دې د وجې نه کله چې غر ته الله رب العالمین خپل نور او تجلا وکړله هغه ټوټې ټوټې شلو، موسی علیه السلام بېهوشه را پرېوتلو. ولكن انظر لیکن وګوره الی الجبل غر ته، دې غر ته وګوره، فإن استقر که کلک پاتې شو مکانه په خپل ځای فسوف ترانی نو زر دی چې وبوینې ما لره، ته به ما ووینې که دا غر په ځای باندې پاتې شو. فلما تجلی نو هر کله چې نور ښکاره کړلو ربه رب د هغه للجبل غر ته خپله تجلا وکړله او خپل نور یې ورته ښکاره کړلو. جعله یې ګرځولو هغه دکه زرې د غرې زرې وګرځولو. وخر موسی او پرېوتلو موسی علیه السلام صاعقا بېهوشه، هغه باندې بېهوشي راغله د حالت یې چې ولیدلو او بېهوشه را پرېوتلو. فلما افاق نو هر کله چې راپاڅېدلو قال ویلې، یعنې معنا دا ده چې هغه بېهوشي ترې نه لاړله په هوش کې راغی نو هغه وویلې سبحانک پاکي د تعالی را تبتو ما توبه کړې ده الیک تا ته. د توبې مقصد دا نه دی چې د ګناه کړې وه، نه بلکې دلته مراد رجوع ده، ما رجوع کړې ده د خپلې مطالبې نه. وانا اول المؤمنین او زه اول د مؤمنانو نه یم، اول د مؤمنانو نه یم. دا ځکه موسی علیه السلام وایي چې پیغمبر په خپل قوم او په خپل امت کې چې اول مؤمن وي. قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتي وبکلامی. آیات کې اوس تسلی موسی علیه السلام ته ورکوي که تا باندې مې خپل دیدار منع کړلو او زما دیدار دې ونه کړلو نو ډېر احسانات مې ستا سره کړي دي او ډېر احسانات هغه په تا باندې کوم. قال ویلی الله تعالی یا موسی علیه السلام انی اصطفیتک یقینا ما غوره کړی ته علی الناس په خلکو برسالاتی په پیغامونو خپلو و بکلام او په خبرو خپلو، ما ته په خپلو پیغاماتو په خپلو خبرو باندې چې تا سره مې خبرې کړي دي ما تا ته غوروالی در کړی دی. فخذ نو ونیسه ما هغه کتاب اتیتک چې در کړلو ما تا ته وکن اوشه من الشاکرین د شکر کوونکو نه، د شکر گزارو نه اوسېږه او دا کتاب دا ونیسه. وکتبنا له فی الالواح من کل شیء، دې اوس تفصیل د دې کتاب کې، د کتاب کې څه شی وکتبنا او لیکلی و موږ له هغه لره فی الالواح په تختو کې من کل شیء د هر شي نه. تورات ته په تختو کې لیکلی شوی و، خو د مقدار نه دی معلوم چې دا څومره مقدار وي څومره نه وي دا تختې او دا څه شي تختې وي. بعضې مفسرین ویلي دي چې تیږې تختې وي. دې تختو کې الله رب العالمین دا تورات لیکلی و. موعظة نصیحت و تفصیلا لكل شیء او تفصیل لكل شیء د پاره د هر شي. کل دلته عرفي دی د بني اسرائیلو چې څه ته ضرورت او څه احکامو د هغې دپاره د دې ټولو تفصیل په دې کې لیکلی شوی و. حلال و حرام پکې و، دوست و دشمن پکې و، د ځمکې اسمانونو د دې تفصیلات پکې و. فخذها نو ونیسه دا بقوت په کوشش سره وامر او حکم کوه قومک قوم خپل ته یأخذو چې ونیسي دا باحسنها په ښایسته طریقې سره. معنا دا ده چې په ښایسته طریقې باندې ونیسي چې عمل په ده باندې کوي، تورات باندې عمل وکړي. سأوریکم زر دی چې وبښایم تاسې ته دار الفاسقین، کور د نافرمانو کور به ورته وښیمه. د دې یو مقصد مفسرینو دا ذکر کړی دی چې سأوریکم دار الفاسقین، تاسې ته به د فاسقینو کور وښیمه. معنا دا ده څوک چې زما مخالفت کوي نو د هغه عاقبت او انجام به دوی وګوري، هغه عاقبت او انجام چې هغه عذاب د الله رب العالمین دی دا به وګوري. او بعضې مفسرین ویلی دي چې دار الفاسقین نه مراد د شام ځمکه ده او بیت المقدس چې هلته عمالقه وو
نو دا به تاسې ووینئ تاسې به په دې باندې غالب شئ. او دریم بعضې مفسرین ویلي دي چې مراد د دار الفاسقین نه جهنم دی. که چا زما نافرماني وکړه او مخالفت یې وکړلو د قیامت په ورځ باندې به هغه ته جهنم وښیمه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین تخویف ورکوي او زورونه ورکوي هغه خلکو ته چې هغوی مخ ګرځي د الله رب العالمین د آیاتونو نه. سأصرف زر دی چې وبګرځوم عن آیاتي د آیاتونو زمانه الذین هغه کسان یتکبرون چې لویي کوي فی الارض په ځمکه کې بغیر حق په ناحقه په ناحقه باندې چې څوک تکبر کوي د خپلو آیاتونو نه به یې وګرځومه. څه معنا زما آیاتونو به هغه ته فایده نه ورکوي یا دا معنا ده چې د هغه د فهم نه به یې وګرځومه. هغه خلک چې تکبر کوي الله د خپل کتاب فهم او پوهې هغه ته نه ورکوي. او یا معنا دا ده چې د ایمان نه به زه هغه وګرځومه زما په آیاتونو باندې به د ایمان نه راوړي. وَإِن يَرَوْا او که وویني دوی کل آیت هره نښه لا یؤمنو ایمان نه راوړي بها په هغې. وَإِن يَرَوْا او که وویني دوی سبیل الرشد لار د هدایت لا یتخذوه نه نیسي هغه سبیلا لار. دوی ته که د حق نښه ښکاره شي ایمان پرې نه راوړي او که د هدایت لاره ورته ښکاره شي هغه لارې پسې نه ځي. وَإِن يَرَوْا او که وویني دوی سبیل الغی لار د ګمراهۍ یتخذوه نو نیسي هغه سبیلا لار د ګمراهۍ په لاره باندې بیا ډېر زر ورتلونکي وي. دا د باطل پرستو طریقه وي. قرآن چې لولي د الله رب العالمین کتاب د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث که ښه لاره ورته ښودلی کېږي نو هغه پرې باندې ډېره بوج تمامیږي او ډېره سخته پرې تمامیږي. مبتدعینو د باطل پرستو دا طریقه وي. خو چې داسې خبرې پکې ولیدله چې هغه د دوی د مذهب او د دوی د مسلک او د دوی د خبرې یو قسم تایید پکې وي یا دوی ترې نه داسې استنباط کوي نو هغه پسې بیا ډېر په جلتۍ باندې روانېږي. هغه نو بیا دوی ته ډېره اسانه وي. ذلک دا بأنهم په دې وجه چې دوی کذبو دروغجن ګڼل بآیاتنا آیاتونه زمونږ وکانو او دوی عنها د هغې نه غافلین بې پروا د الله د آیاتونو نه بې پروا وو. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم. آیت کریمه کې الله رب العالمین تخویف ورکوي. والذین او هغه کسان کذبوا چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیاتونه زمونږ ولقاء الآخرة او ملاقات د آخرت د آخرت ملاقات او قیامت دا دروغ ګڼي. حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دوی. هل یجزون الا ما كانوا يعملون. دا ولې الله رب العالمین داسې کوي ورسره ځکه چې دوی د اعمالو بدله ورکوي. هل یجزون بدله نشي ورکوي دوی ته الا مگر ما د هغې کانو یعملون چې دوی کوي. دوی چې کوم اعمال کوي د دې بدله دوی ته ورکولی کېږي. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. آیت کریمه کې اوس بل حالت د بني اسرائیلو ته الله رب العالمین اشاره کوي. کله چې موسی علیه السلام میقات ته لاړلو او قوم یې دلته پاتې شلو او هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نایب و نو دوی کې یو کس د سامري په نوم باندې هغه راولګېدلو او دوی ته یو سخی جوړ کړلو د هغې ګاڼې نه چې هغه د فرعونیانو نه د دوی سره پاتې شوې وه. نو کله چې سخی جوړ کړلو نو هغه سخي به اواز کولو د سخي او د غوا په شانته اواز به یې کولو. نو سامري بني اسرائیلو ته ویل چې موسی علیه السلام نه اله هېر شوی دی ستاسې اله همدا دی. نو دوی بیرته راولګېدل او په شرکیاتو کې اخته شو د سخي عبادت یې شروع کړلو. خو ټول خلک پکې داسې نه وو بلکې بعضې راولګېدل او د سامري د دعوت قبول کړلو او د سخي په عبادت کې اخته شولو. دې واقعې ته الله رب العالمین اشاره کوي. واتخذ او جوړ کړلو قوم موسی قوم د موسی علیه السلام من بعده وروسته د تللو د هغې نه د موسی علیه السلام د تللو نه وروسته یې جوړ کړلو من حلیهم د ګاڼو د هغوی نه عجلا سخی جسدا چې یوه جوسه وه یو شکل و له هغې لره خوارون اواز و. د اواز څنګه و؟ بعضې مفسرین ویلي دي چې دکې به هوا ننوتله او د هغه هوا د وجې نه دی یو اواز کولو او بعضې ویلي دي چې نه امتحانا الله رب العالمین د ده نه د سخي یا د غوا په شانته اواز راوباسلو. دا د الله رب العالمین د طرف نه په دوی باندې یو امتحان و خو دوی راولګېدل او د هغه په عبادت کې اخته شو. علم یروا انه لا یکلمهم الله ولا یهدیهم سبیلا. جمله کې الله رب العالمین په دوی باندې رد کړي. علم یروا آیا نه ګوري دوی انه چې یقینا دا
لا یکلمهم خبرې نشي کولی د دوی سره ولا یهدیهم او نشي ښودلی دوی ته سبیلا سمه لاره دوی سره نه خبرې کوی شي نه سمه لاره ورته ښودی شي اتخذوه ونیولو دوی څخه په عبادت او الوهیت باندې ونیولو وکانو و دوی ظالمین ظلم کوونکي ظالمانو ځکه شرک لوی ظلم دی ولما سقط فی ایدیهم ورأوا انهم قد ضلوا کله چې موسی علیه السلام ورته دا څخه ټوټې ټوټې کړو او دریاب ته واچولو نو دوی پوه شول چې دوی ګمراه شوي دي ولما سقط او هر کله چې وغورځولی شو فی ایدیهم د دوی په مخ کې یو مقصد دا دی چې موسی علیه السلام دا ټوټې ټوټې کړو او بحر ته یې وغورځولو او دویم مقصد بعضې مفسرینو دا لیکلی دی چې ولما سقط فی ایدیهم مقصد د دې نه پښیمانتیا ده ځکه عرب دا کنایه د پښیمانتیا نه استعمالی سقط فی ایدیهم داسې الفاظ دا د کنایې دپاره استعمالیږي معنا دا ده چې دوی کله پښیمانه شولو ورأوا او پوه شولو انهم چې یقینا دوی قد ضلوا ګمراه شوي دي دوی په دې باندې پوه شولو چې مونږ ګمراه شوي او په دې باندې پښیمانه شولو قالو ویل دوی لئن لم یرحمنا که چېرته رحم ونه کړي په مونږ باندې ربنا رب زمونږ ویغفر لنا او بخښنه ونه کړي مونږ ته بخښنه ونه کړي او رحم په مونږ باندې ونه کړي لنکونن خامخا شو به مونږ من الخاسرین د تاوانیانو نه مونږ به تاوانیان شو ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین هغه حالت د موسی علیه السلام ذکر کړي وروسته د راتګ د میقات نه خپل قوم ته کله چې میقات ته لاړو الله رب العالمین کتاب ورکړلو الله رب العالمین ورته دا خبر ورکړلو چې ستا قوم مشرک شوی دی او په شرک کې اخته شوی دی سخي عبادت یې شروع کړی دی نو هغه د غصې په حالت کې راواپس شولو اول ته سامري خپل قوم او هارون علیه السلام ته مختلف خطابات وکړل سامري ته خطاب کړی دی چې وروسته سوره طه کې به راشي قوم ته خطاب کړی دی چې تاسې ډېر بد کار کړی دی وروسته زمانه او هارون علیه السلام چې ځان نه وروسته نایب مقرر کړی و هغه یې د ویښتونه راونیو او راکش کویه چې تا ولې د دوی اصلاح نه کوله نو هغه هم به ورته خپل عذر پیش کوي نو دا واقعه به الله رب العالمین بیان کړي ولما رجع او هر کله چې واپس شو موسی علیه السلام الی قومه خپل قوم ته غضبانه غصه و اسفا غمژن ولې ځکه قوم یې چې په شرک کې اخته شوی دی غمژن او دارنګه غصه و قال ویل موسی علیه السلام بئس ما بد دی هغه کار خلفتمونی چې کړی دی تاسې من بعد وروسته زمانه وروسته چې کوم کار کړی دی دا ډېر بد دی شرک هم کړی دی اعجلتم تلوار وکړلو تاسې امر ربکم د وعدې د رب ستاسې نه تاسې تلوار وکړلو د وعدې د رب ستاسې نه معنا دا د هغه څلوېښت ورځو نه تاسې مخکې تلوار وکړلو او تاسې خپل دین بدل کړلو والقى الالواح او کېښودلې تختې واخذا او وینیولو برأس اخي سر د ورور خپل ورور د سر نه راونیولو یجره چې راښکلو یې الیه ځان ته راښکلو ځکه غصه او دارنګه غمژن د قوم په شرک باندې قال ابن ام ان القوم استضعفوني اوس ورته هارون علیه السلام خپل عذر بیانوي چې ما باندې دا قوم مه خوشحاله کوه ما دعوت کړی دی خپله ذمواري مې ادا کړې ده قریبه وه چې زه یې وژلی وی نو ته ما یې دې ظالمانو سره مه حسابوه قال ابن ام وویلې هارون علیه السلام ای د مور زویه ان القوم یقینا دې قوم استضعفوني کمزوری ګڼلی وم زه وکادو او نږدې ویقتلونني چې وژلی وی زه یې وژلی وی دې ته خبره نږدې شوې وه فلا تشمت پس مه خوشحاله وه بي په ما باندې الاعداء دشمنان په ما باندې مه خوشحاله وه سر نه مې مه نیسه ولا تجعلني او مه ګرځوه ما مع القوم الظالمین د قوم ظالمانو سره قال رب اغفر لي واخي وادخلنا في رحمتك د آیت کې اوس دعا د موسی علیه السلام او دا دعا ځکه غواړي که چېرته د موسی علیه السلام نه د غصې په حالت کې څه قصور شوی وي نو دعا موسی علیه السلام غواړي قال ویلی موسی علیه السلام رب اغفر لي رب یا رب زما اغفر لي بخنه وکړه ما ته ولې اخي ورور زما ته وادخلنا او داخل که مونږ فی رحمتک په رحمت خپل کې وانت او ته ارحم الراحمین ډېر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه ته ډېر رحم کوونکی ذات یې ته مونږ باندې خپل رحم وکړه او مونږ خپل رحمت کې داخل کا
ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. آیات کې اوس زورن او زجر د خلکو ته چې هغوی د سقي په عبادت کې اخته شوي او شرک یې کړی و چې هغه سامرې او د هغه تابعداري چې چا کړې وه. ان الذين یقینا هغه کسان اتخذوا چې نیولی دی العجل سخی په عبادت او بندګۍ باندې سخی نیولی دی سیانالهم زر دی چې وبرسیږي دوی ته غضب من ربهم د طرفه د رب د دوی نه وذلة او رسوایی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې وکذلک او دغسې نجزي المفترین سزا ورکوو مونږ المفترین دروغ جوړونکو ته. څوک چې په الله باندې دروغ جوړوي دې ته مونږ سزا ورکوو. مفترین د هغه خلکو ته ویلی کېږي چې هغوی په الله باندې دروغ جوړوي، د ځان نه خبرې جوړوي، د ځان نه دین جوړوي. نو دې د وجې نه دکې مبتدعین هم داخل دي. مبتدعین هم د ځان نه چې دی څیزونه راوباسي او بیا نسبت دین ته کوي او خلک هغه ته رابلي چې دا ډېر ښه اعمال دي. ځکه بدعت ویلی کېږي هم دې ته چې د هغه اساس په دین کې نه وي. هر هغه قول، هر هغه عمل چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت، د صحابه کرامو نه نه ثابت او انسان د هغې نسبت دین ته کوي، دا به بدعات وي. او دغه اعمال د الله رب العالمین ته ډېر بغضترین او بدترین اعمال دي چې د ځان نه انسانان جوړوي او نسبت یې بیا دین ته کوي او الله رب العالمین ته کوي. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین ترغیب ایمان او توبې ته ورکوي. شرک یو انسان نه وشي، توبه دې وکړي الله رب العالمین ته، الله ته دې رجوع وکړي. والذین او هغه کسان عملوا السیئات چې کړي دي بدیانې کړي دي او ناکاره اعمال یې کړي دي ثم تابوا بیا توبه وباسي من بعدها وروسته د هغې نه وآمنوا او ایمان راوړي ان ربک یقینا رب ستا من بعدها وروسته د دې نه لغفور خامخا بخونکی رحیم رحم کوونکی دی. الله بخونکی ذات دی او رحم کوونکی ذات دی. ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح. نو کله چې د موسی علیه السلام نه غصه سړه شوله او غصه ورنه ختمه شوله نو هغه تختې راواخیستلې چې الله رب العالمین په هغه کې تورات دې ته ورکړی و. ولما سکت او هر کله چې ارامه شو عن موسی د موسی علیه السلام نه الغضب غصه اخذ الالواح راواخیستلې تختې وفي نسختها او په لیکلی شو د هغې کې هدن هدایتو ورحمتون او رحمتو للذین د پاره د هغه کسانو هم چې هغوی لربهم د خپل رب نه یرهبون ویره کوي، د خپل رب نه ویریږي، د هغه خلکو دپاره په ده کې هدایت پروت و. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.